کمکای کابل د پېښور مخکنی بورډ بازار چې په خبه پکې د افغان کډوالو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ زیات و. دلته هټیوال وایي د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو تر پیلېدو وروسته اوس دلته هغسې ګڼه ګوڼه نسته. د دې بازار د افغان کډوالو په خبره په پېښور کې لا هم د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نسته، خو ویره یې سته. اثرات خو ډېر زیات موږ ته معلومیږي که نه چې موږ په همدې ځای کې کاروبار کوو. نو که مثال هر څوک که څوک کپړه خرڅوي، که څوک مطلب دا زموږ کراکري کار کوي یا نور هغه دي مختلفه کاروبار دی که نه، نو په ټول باندې اثرات پرېوتي دي. بس هر سړی چې شکایت کوي چې پخوا نه اوس داسې خل له ډاره که نن بس هلته په پېښور کې افغانانو ته څه مشکل نشته، خو زیاتره خل له ډاره نه راوځي چې کاروبار ته یا څه سودا وکړي یا څه خپل روزمره مشکلات حل کړي. نو داسې په دې خاطر باندې بازار ډون شوی دی، یعنې کاروبار ضعیفه شوی دی. اوس چې د ماجرو واضح شوي چې ماجر شړي، بورډ بازار خالی دی. بورډ بازار بالکل څه پکې شته نه، خالی ده. قسم په خدای چې مالونه دا وګرځي نه چې شی جوړ شو، الوات یې جوړه ده، خرڅېږي نه، ولې ګاګ نه راځي. زموږ اصل خبره دا ده چې دلته ماجر که موسیده د ویرې د وجې نه راوځي، ولې چې پولیس تنګول کوي، د خپل د سیفټي دپاره هم د کور نه بار نه راوځي. د هغې د وجې نه په بازار کې څوک نشته. زموږ ماجر چې کومه سودا کوي هغه د پېښور خلک، د پاکستان خلک نه کوي. د پاکستان خلک چې دي چې ډېره وي موږ نه یو درجن کیله اوچتوي، خو چې کله به افغانۍ سړی موږ ته هغه به بس 10 درجنه 15 درجنه داسې واچوه، نو زمونږ به ورسره کار وشو، مزدوري به هم راوته. نو دا اوس حالات ډېر سخت کمزوري شوي دي، مطلب په کاروبار باندې ډېر زیات اثر لیدلی. دلته ځینې افغان کډوال بیا وایي په وطن کې یې ځایګوټی معلوم نه دی او نه یې هم هلته کاروبار شته. خو زیاتوي که په پېښور کې هم د پولیسو له لورې د دوی ځورول پیل سي، حتما به ځي. نو افغانستان ته به خامخا ځو چې مشکلات ډېر وي او موږ ته د تکلیف رسیږي او بې عزته کېږو، نو خامخا به ځو افغانستان ته. او پولیسو له خوا نه خو فلحال موږ سره اوس یعنې ډېره ګزاره کېږي، او که د دې نه بعد تنګول شي او پولیس موږ په عذابوي، نو خامخا نو بس عزت هر چا باندې ګران دی، مجبور یو چې بیا لاړ شو. ټولو ناول ضرورت کور نشته، دویم کاروبار نشته. نو هغه مشران وایي چې امن د دغه ځای نشي نیولی، د یو انسان د ولږې یو ځای کې که امن وي نو د امن دا اغوستی نشي او نه یې خوړی شي. که څه هم له پښتونخوا ایالت څخه لا هم د کډوالو د کډو لړۍ نه ده پیل سوې، خو د پاکستان له نورو ایالتونو د افغان کډوالو کډې روانې دي.